چې کتابونه اوس خلک نه ګوري. نو دې کې ګوري چې کله یو کار وي په ټرینډینګ کې نو د دې ګوري د کولو صحیح وخت هم دغی ځکه چې ټرینډ فالوورز خو بل شي دا د کتو نه کتو په باره کې زه بیا یو بل خبره دا هم کوم کنه زه وایم چې لکه عبدالرسیاب خټک یو پیری دی چې د غني خان په شاعرۍ باندې خو دا پښتانه چې ګندنه سل کار بس کوي نو که غني خان دا سوچ کړی وي چې دا چا لري کې او څوک یې ګوري نو نن غني خان نو پاتې شوی او بیا څنګه چې ګندنه غني خان د ولي خان یو ورو ولي خان نه خپل دور یو خو ایجوکیشنست ماهر تعلیم خو خلک خو هغه شان نه پیژني څنګه چې دی پیژني د دې خبرې نن ځکه چې ضرورت نشته ویلو چې څوک د چا په مخ کې وایي غني خان او بل ورته وایي چې کوم غني خان او ورته وایي چې مړه دا غني خان وروړو کنه یار باچا خان زوی نه اپ خپل چې ګندنه یو پیژنګلو لري او شناخت لري نو دا چې د دین هغه ډیسکرچ کېدل نه دي په ټول چې کوم لیکوالان دي نو هغه چې ګینه خپل کلم دی ودرې چې دا څوک ګوري د دې یو وخت راشي بیا به خلک ګوري او مسله دا چې مونږه پښتانه یا لري تړ ورل هم کوم چې خلک د درېمې دنیا نو دای خو نه پوهې دي نه دی بیلنس نشي ساتلی کنه توازن نشي ساتلی نو چې کله موبایل راغی نو موبایل کې لاس کې واغسته او کتاب چې کوم نه وغورځو حالانکه چې کوم پوهه خلک دي چې کوم ځای نه موبایل ایجاد شوی دی او چې تنه په ټوله دنیا کې خور شوی دی هغه دا هغه شان کتابونه ګوري او د روټین مخکې یو پروګرام کنسرت نه چې چا سپانسر کړو نه هغه سړی هغه چې چا سپانسر کړی نه هغه بیا بکې چیف ګیسټ او هغه یو چیف ګیسټ په تور باندې کنه راوغوښته هغه خبرې وکړي چې خبرې وکړي نو بس یو غره بل غریبشته نو وړي هغه ټیم چې کوم نه چې هغه خلکو بیا یو بل تکاتل چې هغه یو خبرې سمودلله نه و د کتاب نه و